السلام علیکم ګلونو زده کوونکو. مخکینی درس موږ په باره د حسونو په باره کې وو چې په انسان کې پنځه ګناه حسونه په څو ډول دي. نننی درس عنوان زموږ دی د انسان اورېدو حس یا غوږونه په څه جوړښت لري، څه دندې سرسره کوي، او که غوږونه خراب شي یا تخریبي حالات ته لاړ شي نو په هغه صورت کې به انسان باندې څه نقص راځي منځته. نو دې وجې نه موږ راځو اول د سامعي اورېدو حس په باره کې خبره کوو چې په انسانانو کې اورېدو حس څه دی. په انسانانو کې اورېدو حس چې دی غوږ دی، او دا غوږ چې دی یو خاص جوړښت ځان ته لري. انسانانو کې دوه غوږونه شتون لري، یو په طرف د ښي، یو په طرف د کیڼ چې دی په د سر په دې کوپړۍ کې یا شتون لري. اوس دغه د سر کوپړۍ کې یو په طرف د ښي بل په طرف د کیڼ چې دی شتون لري. اوس دغه ساختمان د غوږ چې ځان ته یو جوړښت لري چې دغه جوړښت تاسو دغه عکس ته وګورئ چې درې برخې لري. یوه برخه چې باندینۍ برخه یا بیروني برخې په نوم هم یادیږي، دویمه برخه چې دا منځنۍ برخه او دریمه برخه د نننۍ برخه. نو د انسان غوږونه هر یو غوږ چې دی دا درې برخې لري، یوه باندینۍ برخه لري، دویم چې منځنۍ برخه لري، او دریمه چې دا د نننۍ برخه ده. که موږ او تاسو وګورو انسانانو چې کومه باندینۍ برخه ده، دغه کې موږ ته یو قسمت چې د غوږ پکای ورته ویل کېږي دا موږ ته ښکاري، او دغه غوږ پکای وصل شوی دی یو بل پیپ په شکل باندې یا تیوب په شکل باندې ساختمان سره چې هغه ته کانال ویل کېږي، هغه سره وصل شوی دی. نو دې وجې نه باندینۍ غوږ چې دی دا دوه برخې لري. څو برخې لري؟ دوه برخې لري، چې یو ته ویل کېږي چې دا پکای یا پینا په نوم په انګلیسۍ کې ورته پینا ویل کېږي، دغه پکای د غوږ دی. دویم چې یو تیوب مانند شکل دی چې دغه تیوب مانند شکل چې دی د کانال په نوم باندې یادیږي. نو دوه برخې د باندینی غوږ دي. د انسان غوږ باندینی برخې دوه دي، چې یو ته ویل کېږي چې دا پکای د غوږ او دویم کانال په نوم باندې یادیږي. دویمه برخه د غوږ چې دا په انسانانو کې هغه منځنی برخه دی، او دا منځنی غوږ چې دی د انسانانو دا درې اډوکي لري. څو اډوکي لري؟ درې اډوکي لري. د دریو اډوکو څخه جوړ شوی دی، لکه یو اډوکی، دویم اډوکی، دریم اډوکی، درې اډوکي لري. په دغه منځني غوږ کې چې دی یوه پرده هم شتون لري، چې دغه پرده چې دا ډیره نازکه وي او د ایرډرم په نوم یادیږي. دا پرده یا د غوږ پردې په نوم یادیږي. نو دغه منځنی غوږ چې دی دا یوه پرده هم لري او په داخل کې درې اډوکي لري. څو اډوکي لري؟ درې اډوکي لري. په داخل کې څو اډوکي لري؟ درې اډوکي لري. نو دغه له کبله چې دی درې اډوکي لري، دا منځنی غوږ چې دی درې اډوکي لري، ورسره یوه پرده لري او دا پرده ډیره نازکه ده. د دغه پردې وظیفه دا چې کله چې غږ داخلي رادرومي نو دغه پردې څخه تیریږي او پاکیږي، او پاکېدو نه بعد چې داخل ته درومي. دریم برخه د غوږ چې دا هغه دننی غوږ دی، چې دا دننی غوږ چې دی دماغو سره په مستقیم ډول باندې ارتباط لري یا رابطه لري. اوس دغه دماغو سره په مستقیم ډول چې دی اړیکې لري یا ارتباط لري. اوس دغه اړیکې یا ارتباط چې لري مستقیما دغه دریم برخې د غوږ ته ویل کېږي چې دا د غږ برخه ده، ځکه چې دلته غږ جوړیږي. نو دې وجې نه د انسان غوږ چې دی دا درې برخې لري. د دغه جوړښت څو برخې لري؟ درې برخې، چې یو برخې ته ویل کېږي چې دا باندینی غوږ دی، دویم چې دی منځنی غوږ دی، او دریم چې دی دننی غوږ دی. باندینی غوږ چې دی دوه برخې لري، چې یو ته ویل کېږي چې دا پکای د غوږ دی، او دویم کانال په نوم یادیږي. او دویمه برخه چې دا منځنۍ برخه کې په دغه کې یو پرده شتون لري چې دا ډیره نازکه وي او ډیره زر تخریبیږي یا خرابیږي. او دریمه برخه چې دا هغه داخلي یا دننی غوږ دی، چې هغه غوږ چې دی د غږ برخه په نوم هم یادیږي، ځکه چې دلته غږ جوړیږي او بیا دماغو ته انتقالیږي. نو دماغو ته چې کله انتقالیږي د دغه دریم
برخې د غوږ نه چې دی غږ انتقالېږي نو دا د غوږ جوړیاخت دی. اوس دغه د غوږ د انسان چې دی دا څو دندې چې دی ترسره کوي. اولنۍ د دنده دا چې د غږونو اوریدل او د دوی توپیر کوله. لکه داسې حیوانات چې هغه وحشي حیوانات یا څیرونکي حیوانات وي لکه زمری شو د دغه حواس توپیر کول او ورسره اوریدل چې دا د غږ دغسې هغه شیان چې د اوریدو دپاره استفاده کیږي یا هغه شیان چې د لیږدلو دپاره استفاده کیږي لکه موټران شو الوتکې شوې د دغو او غږونه اوریدو او د توپیر دپاره هم استفاده کیږي. نو اولنۍ دنده د غوږ څه ده چې د غږ اوریدل او توپیر کیدل لکه فرق یا توپیر کول دي چې د شیانو غږ چې دی توپیر کا په دې هغه باندې. دویمه دنده د غوږ څه ده چې دغه په وسیله باندې مونږ کولی شو چې خبرې واورو او نورو سره اړیکې ونیسو. لکه کله چې یو کس خبرې کوي یا غږیږي هغه خبرې مونږ غوږو ته انتقالېږي او زمونږ غوږو څخه زمونږ مغزو ته انتقالېږي او هلته چې دی په دغه باندې زمونږ مغزه فکر کا او پاس له فکر نه بعد چې دی مونږ ته دا معلومیږي چې دا خبرې د چا دي. نو دا وظیفه د چا ده؟ د غوږ ده چې غوږ اورېده کا. نو دې وجې نه د اورېدو خاصیت چې دی پکې شتون لري او د اړیکو نیولو لپاره موږ غوږ استفاده کوو. نو په انسانانو کې دوه غوږونه شتون لري چې یو ښي طرف ته دی بل کیڼ طرف ته دی. اوس کله چې دا غوږونه تخریب شي یا خرابېږي نو د دغه خطر څه دی چې څه شیانو څخه خرابېږي. نو ډېر شیان شته دی په دې چاپېریال کې چې هغه غوږونه خرابولی شي خو یو دوه درې به مونږ د مثال په توګه واخلو. اول مثال په توګه به مونږ واخلو چې لکه د اوبو یا د خاورې یا د خزندو په داخل د غوږ تلو ته لکه غوږ ته چې کله خزنده لاړه شي یا خاوره لاړه شي یا اوبه لاړه شي نو دا غوږ پرده خرابوي او شکوي. نو دې وجې نه دا امکان لري. دویم توپیر دا هغه دی خطر دا دی چې بعضې وخت کې که مونږ وګورو خپل کوچنیان ماشومان چې دي په خپلو غوږونو کې تیره شیان وایي دغه تیره شیان چې دی غوږ پرده سوری کوي نو دې لپاره چې دا یو ضرر رسوي. نو دې وجې نه باید مونږ وکړو چې دا تیره شیان چې دی استفاده نه کړه دا کوچنیان زمونږ او تاسو چې دا غوږونه خراب شي. نو دې وجې نه د غوږو ته چې خطر دی له څه وجې نه دی یا د اوبو تلل داخل غوږ ته یا غوږونو ته چې د خاورې تلل یا غوږونو ته چې د خزندهو تلل چې بعض وخت خزنده لاړ شي لکه مچ شو دا داخل د غوږ ته لاړ نو هلته بیا دا غوږ پرده چې دی سوری کوي. او دویم هغه خطر د دغه دا لري چې که مونږ تیره شیان په غوږونو کې د غوږو پاکولو لپاره استفاده کړو نو دا ممکنه ده چې دا د غوږو پردې سوری شي. نو دې وجې نه یا د غوږ پرده سوری شي د غوږو که دواړو کې مونږ غوږو پردې سوری شي یا غوږ پرده سوری شي نو دې وجې نه چې دی باید مونږ دا ونه کړو چې تیره شیان په خپلو غوږو کې د پاکولو دپاره. دریم خطر چې غوږو لپاره دی د درملو استفاده کول لکه بې ځایه درمل استفاده کول چې د ډاکټر د مشورې نه پرته تاسو درمل استفاده کوئ له غوږو لپاره نو دا هم یو ضرر رسوي چې غوږونه چې دی تخریبوي او خرابوي. نو دې وجې نه درې شیان خطر دی غوږو ته چې یو شی چې دی د اوبو یا خاورې یا د خزندهو تاک دویم چې په تیره شیان په غوږو کې وهل او دریم چې د بې ځایه د درملو څخه استفاده کول چې ډاکټر په مشوره نه وي نو دا درې شیان چې غوږو ته ضرر رسوي. نو دې وجې نه د انسان غوږو ته ضرر چې کله رسي دغه دریو شیانو نه رسي. اوس دا غوږونه په انسان کې اهمیت لري او هغه څه مهم دي چې که دا غوږونه د انسان نه وای نو د اورېدو خاصیت به په انسان کې نه وای او خبرې به یې نه شوی اورېدی دغه غږونه به یې نه شوی اورېدی. له دې وجې نه دا د اورېدو خاصیت لپاره ډېر مهم دی چې غوږونه د انسان وي. که غوږونه د انسان نشي کولی
چې توپیر وکړه نو دې وجې نه دغه انسان ته بیا کوڼ وایي لکه کاڼه جوړېده داسې چې دا غوږونو دا غږ اورېدو او د ده توپیر کولو کې چې دی کومک نشي کولی نو دې وجې نه دا کوڼ ویل کېږي. نو په دې باندې به مونږ دا نننی د غوږ درس را خلاص کړو او انشاءالله په راتلونکي درس کې به مونږ په ژبه باندې خبرې وکړو چې ژبه څه دي. السلام علیکم.